د قرآن کریم حکم د رب العالمین دا دی چې کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. د خدای حکم دا دی چې په جهنم کې څنګه دا جیل وسوځيږي، په ان فن کې د کن فیکون ذات دی بیا بیرته جیل پیدا کوي. نو چې جیل دی پیدا کوي عصبي رشتې پکې راغلي، انتظام برابر شو، نو الته احساس د درد ور باندې وشو. د اسړي په خوله کې خبره وچکړه. نو که زما او ستا سره علمي قوت موجود نه وي، نو د مستشرقینو دغه افکار په خپل قرآن باندې بې باوري دا به د همیش دپاره موږ ته رامخې ته کوي او په دغې مشکلاتو باندې به ماخته کوي. نو ورونو دا د استشراق کار دی، همیش دپاره چې استعمار مخې ته راغلی دی، استعمار چې خپلې پلې او ریښې زغلولې دي په درېو لارو باندې زغلولې دي. یو د هغې دپاره ذویل عدم مثلث هغه استشراق دی. دویم ذویل عدم مثلث د هغې دپاره دعوت الی الباطل دی چې مسیحیت او عیسویت دی. دریم د هغې دپاره هغه فزیکي یرغل دی چې هغه په وسایلو په اسبابو باندې کړی دی. خو په کار دا دی چې موږ د اسلام نه مطالعه ولرو. ځوانانو اسلام ډیر خوږ دین دی، والله العظیم هغه دین دی چې یو وارې څوک په ذوق باندې پوه شو او درې شپې د دین مبین اسلام سره وکړي، نو بیا به د سمیه رضی الله عنها غوندې خپل ځان دارته خیږي، د ابو جهل غوندې به دې ته ځان عیاروي چې میخونه دې په سر باندې ټک وهل شي خو د اسلام نه د تیر نشي. که چیرته د اسلام په ذوق باندې موږ پوه شو، بیا به د هغه سړي د حضرت یاسر رضی الله عنه چې د اسلام دپاره اولینه قرباني ورکړه ځان دارته ورکوي، ځان دې ته ورکوي چې په ما باندې دي میخونه ټک وهل شي خو د اسلام نه منحرفه کیږي. بیا ځان د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه غوندې ځان د کړۍ مابین ته غورځولو ته تیاری، خو د اسلام نه منحرفه کېدلو دپاره ځان نه تیاری. وجه دا ده چې څومره په دې حقایقو باندې ځان سړی خبر کړي، دومره بیا د دې سره محبت پیدا کیږي. خو الناس اعداء لما جهلوا. په کار دا دی چې موږ د دین سره فاصله پیدا نه کړو، ځوانانو مطالعې وکړو. دغه دین داسې نه دی چې دا خدای نه خواسته موږ تاسې ته داسې وایو چې موږ د اسلامي امارت یو نوې لایحه راوړې ده او دا تاسې عملي کوي. دا هغه لایحه ده چې 1400 کاله مخکې محمد مصطفی علیه السلام راوړې ده. دا هغه لایحه ده چې جبرائیل امین راوړې ده. دا هغه کتاب دی چې د الله د لورې راغلی. دا هغه کتاب دی چې په لوح محفوظ کې محفوظ دی.